دا ځل د افغانستان کرکټ ملي اتلان د زمبابوې لوبډلې سره د لوبو ډګر ته کښته کیږي. 2 ورځې وړاندې به د افغانستان کرکټ ملي اتلان د زمبابوې سره لومړۍ 3 شلاوريزې لوبې ترسره کړي. د دغه 3 شلاوريزو لوبو وروسته به بیا 3 50 او 2 ټسټ سیالۍ لوبې وکړي. د افغانستان او زمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ تر دا مهاله 15 شلاوريزې سیالۍ ترسره شوې دي چې 14 لوبې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ګټلې دي او یوه لوبه بیا زمبابوې لوبډلې ګټلې ده. که وګورو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په شلاوريزو لوبو کې ډېر غټ تاریخ لري چې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي. یوازې دا نه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په شلاوريزو لوبو کې پیاوړې ده، خو اوس په 50 لوبو کې هم ډېره زبردسته بهترینه لوبډله لري چې غټې لوبډلې ځینې بیریږي. او دا ځل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د تمریناتو لباس هم بدل شو چې شین رنګ یې شو. د افغانستان کرکټ ملي اتلان ډېر ښایسته پکې راځي. انشاءالله د افغانستان کرکټ ملي اتلان به په دغه لباس کې ښه تمرینات ترسره کړي.